تاسو یې چې پخوانی جهاد کې هم موږ وغولیدو. نو دا پخوانی جهاد کې خو د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت 2 میلیونه کسان په شهادت ورسېدل، کورونه وران شو. د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف، د ټول بین المللي قوانینو په خلاف، هم د انټرنیشنل بین المللي قوانین چې کوم د کپیټالیزم سټیټ کې موږ اوسېږو ملک اروپایانو، او هم د شرقیانو په خلاف روسانو زموږ په ملک کې تجاوز وکړ او راغی. دا د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف دی. که چیرې موږ غواړو هغه جهاد ته دغه الفاظ ورکړو نو هغه 2 میلیونه شهیدانو ته یو رقم توهین ده. هیله مو دا ده چې دغه موضوع نه ځان وژغورو. بل یو هیڅوک سوال کوه جواب بدل کوم، یو سوال کوه یو جواب بدل کوم. صحیح ده؟ زما خبر نه ده تکمیل شوی. مهرباني خبره مکمله کا او جواب کې سوال به کې جواب درکوم. صحیح ده؟ بالکل 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 ته جواب راکړه، زه ستا خبره اورم او ستا د خبرو سره زه بحث کوم. ستا په نظریات زه خو اول په دې اعتقاد نه لرم چې ستا نظریات جهادي وي، ځکه ستا نظریات چپي ده. ته چپیو تلابي کوې او د چپیو خلیق تلابي کوي او د دوی د نظریات تاییدوي. تا نه د جهاد استدلال نظریات د دا نه ده، نظریات د دا نه ده، که یې کنې دا ستا شخصي کار ده. دوی موضوع دا ده چې تاسو که غواړئ په یو موضوع باندې تم شئ، وایي ستا مشر د امریکایانو سره ناست و، امریکایانو سره خوري او دا کوي او دا کوي. زما مشر هغه ولې نه یادوي چې زما مشر د روسانو سره هم جنګېدلی. زما مشر تر ټولو غټ د روسانو د ملا تیرې ورمات، هغه ولې نه یادوي. او زه در سره ولاړ وم. اجازه راکړه زه به خبره تکمیل زه یو سړي سره خبرې کوم. تاسو ما پرې انډیوالانو زه ولا جواب ورکوم. ډاکټر صاحب نه یو د هیله دا چې لږ خبرو کې تعالی جواب درکړم. خپل سوال وکړه. ګوره سوال مکوه. تا په یو په 100 دقیقو کې دی 15 خبرې وکړو، ټول ما نوٹ کړي. څوک به خبرې نه کوي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب یو ډاکټر صاحب یو سره خبرې نه کوي، خو ته مهرباني وکړه خبرې اجازه راکړه. کوم کنه د تعالی وخت کوم کنه اے دی اروپا مجاهد د تعالی ټیم کوم د تعالی ټیم کوم. یو سوال وکړه د تعالی جواب کوم. بل سوال وکړه. یو خو دا خطاب چې کوي زه مسلمان یم، افغان یم، مجاهد یم، پلار مې په شهادت رسېدلی، ورور په شهادت رسېدلی، کورنۍ مې په شهادت رسېدلی، په ده فخر کوم. یو د روسانو په مقابل کې جنګېدلی هم یم. اجازه راکړه چې د خپل خبره درته وکړم. اجازه راکړه چې خپل خبره تکمیلوم. منظور پښتین یا د تاسو ما سوالونو ته پرېږده چې زه جوابونه درکړم، ته مونږ پوښتنې ته ورغلې. مهرباني وکړه تاسو نظر دلته مهرباني وکړه زه اول ډاکټر صاحب مونږ هېڅ کله نه دي ویلي مونږ عام مجاهد د دې اکثر له مونږ دا اصطلاح استعمال کړي. مونږ عام مجاهدین خو دي چې دې قرباني ورکړي. ځان په خبره پوه کا. بل زه تانه یو پوښتنه کوم چې دا جهاد د کافرو په خلاف کېږي که د مسلمانانو په خلاف؟ دا جهاد د مسلمانانو په خلاف نه کېږي، د کافرو په خلاف کېږي. وایه تاسو 1915 کې د چا په خلاف جهاد کوو؟ واک ونیسه. ګوره صافی صاحب نه واک ونیسه. داود خان تاسو کوم جهاد کوو د افغانستان کې؟ صافی صاحب یو خو زه ته باید جواب راکړه کنه. ګوره زه ته باید علمي خبرې وکړو په علمي موضوع باندې. علمي ګوره زه ستا په موضوع باندې پوهېږم. ما په موضوع نه پوهېږي، زه ستا په موضوع پوهېږم. زما خبره اوره. زه تا ته چې په 1915 کې د داود خان حکومت او اسلامي حکومت ته کوم جهاد کوو؟ اجازه راکړه اوس صافی صاحب بیا خو په د علم تقاضا دا ده، د علم تقاضا دا ده. اخلاق دلته حکم کوي چې زما نظر واوره، زه ستا نظر اورم. داود خان په خپله د کمونستانو له طرفه ترور شو، ووژل شو. همدغه کمونستان چې نن په سیکولران بدل شوي، دغه کمونستان په هغه وخت کې د کمونستي د مفکورې د پلي کولو دپاره د کابل په پوهنتون کې ډېر غټ ونډه یې درلود او افغان مسلمان ملت د هغه نتیجه ولید چې حتی ببر کارمل او نور سره کوي. اجازه راکړه ستا پوښتنې سره دا په دې دروغ نه خلاصېدل شي. ستا پوښتنه ته اعظم لعنت دې پاچا صاحب خبر واوره. یو خو چې کله خبره کوي د بل سړي خبره هم واګ ونیسه. اجازه راکړه ته د داود خان
د داود خان په وخت کې چې حزب اسلامي د داود خان په متعلق ودرېد دا جهاد وکنو همدغه د پښتنه ده. اجازه راکړئ چې زه وضاحت درکړم چې کله نه خو ته ماته اجازه نه راکړې په خبرو کې به پاچا صاحب نه جواب راکړه همدلته درکوم زه تر نه تختم ستا دی او دا ټول دی راوړ زه په هر مضمون چې سره ټول تنظیمونه دې جواب درکوم ټول تنظیمونه نه دي تنظیمونو په نمائندګي نه راغلي زه د زما عقیده او زما نظریه آزاد او خپلواک دا زه کولای شم دا د کوم دیموکراسي د پاره چې ته لابي کې زه د همدغه دیموکراسي تر سوري لاندې تاسو سره بحث کوم او دا مې حق دیموکراسي په یو په شریعت په یو پارسه په یو دې ماته دغه مکو ما ته ایکسپلین کوم ډیره مهرباني مضبوط وره په ان شاء الله نو نه زه ستاسو سوال جواب ورکوم زه خپل ځان نه دفاع کوم دا مې حق ده چې باید وې کوم بل دې منډه ما جواب راکړه ما ته جواب بچا صاحب محترم زه نه منډه وهم او نه په منډه په ګدالته ولاړم لکه راوړ چې څه پکتنه جواب درلود جواب درکوم او کوم جواب نه درلود بیا جواب نه بخانه یو مسلمان نور جنایتونه ته اشاره نه کوي ته هر ورځ همدغه د مضمون ده چې هر عادت سسو ستاسو جنایتونه ته لابي کوي نه معنی بدا خبرو ونه ټول عمر ولا ولا څنګه باندې جنایت ګوره پاچا صاحب د نقل اداري پاچا صاحب محترم ګوره زه تاته محترم خطاب کوم زما خبره تاسو محترم خطاب کوم تاسو د احساساتي کېږم پاچا صاحب ګوره یو خو هر خبره ستا ولس خبرې دلته ما نوٹ کړې ولس ما تا ما ګوره داخل ګوري ګوري تا ما ته سوال وکړ ما ته ویل چې ته ما ته جواب راکړه چې د داود خان په خلاف جواب ګیرم ته د داود خان په وخت کې جهاد بيخي فرض نه و دا راته وایي چې د ترک په وخت کې جهاد فرض وکنه و دا راته وایي ها دا راته وایي چې ترک په وخت خبره زه ته داود خان خبره کوم ته ما جواب راکړه صافه سره په پریدا زه پاچا سره خبرې بس یو خبره کوم مهرباني وکړئ پاچا صاحب تا ګوره سوال وکړي د دې سوال زه دومره یو خبره تاسو ته کول غواړم دی وایي چې ته ولې په هغه ظلمونو باندې نیوکه نه کوي چې هغه کمونستانو کړي ته ورته خپله کمونست وایې زه هغې باندې نیوکې څه حق بیا لرم ته ځان د مسلمان وایې منحص د مسلمان ته باندې باید زه نیوکه وکړم ګوره صاحب صاحب دې ډاکټر صاحب ما نه یو ولایت کې پوښتنه کوم ماته ویل چې د صبر خو دا تاسو یو منټ صاحب دې ډاکټر صاحب ما نه یو ولایت کې پوښتنه وکړه چې د ثور کودتا څنګه او ما ورته چې غټ جنایتو به چې خلک محکمه شوی چې د ثور کودتا کړی ده زه ورته ډاکټر صاحب ته وایم چې په 1915 کې دا خلک چې تیرو پاکستان ته د جنایت کړی خیانتګر دي کنه دي وای جواب څه وای پاچا صاحب وای هغه وخت کې داود خان کافر وو بیا عمرې ته چلار مسلمان شو چا دا چا د تنین تاوس ویل دا پاچا صاحب صافه ته کېنه زه خبره کوم ته خبره ما تحریف وای پرې چې خبرې کوم ته بل خاطر محمد فایل وګوره ته خپل سوال وکړې یو د قاضي دواړه سرپریز دا د ډاکټر صاحب له نه دی چې سایبر منطقي مخفي نه ولې پر خبرې کې لږ دی خپل سوال خبرې ته نه پریدي مې کو پروانه کې د زموږ معلومات د زموږ معلومات د تمج احترام ورکو ته خپل خبرې کې باشي موږ د کوم ته نه لګو ته موږ مسلمان وروري افغاني د دې له ډاکټر صاحب ته راغله ته چې راغله 50 ته چپه وېلې ته چې راغله په خبرو کې جوړه ته چپه طرفداري کې بلې یو کو ته ګوره واګونی سره محمد ستا موقف معلومه ده ته څه کوي او د چا سره کوي او څه خبرې کوي مسلمان چې بیا د دوه مسلمان خبرې ته ډاکټر صاحب خبره جواب یې په ورته قضاوت کوي ګوره زه تا بل پوښتنه کوم نن چې ته وایې چې بین المللي قرارداد شوی د هغې مطابق زما لیډر پیسې لري نو بین المللي قرارداد شوی چې اشرف غني صاحب هم پیسې لري دا پوجان په حساب راغلی افغانستان ته ما تا ته نه دی ویلي چې بین المللي قرارداد کې زما بین الافغاني ګوره یو خبره بین الافغاني بین المللي یو څه شو
یو شی شو ډالر یو ځل راځي ډالر یو ځل راځي یو شی دی پاچا صاحب محترم $300 میلیونه چا واغسته $300 میلیونه په دې نه پېټه چا واغسته راکه سند چا اخیستی راکه سند چې د افغانستان د چا یو نه دی وجلې سړی دا خو خبره ده پاچا صاحب محترم مکرم مشر ستاد د خاسته ګیری نه د زر بیا د قربان سي زما خبره واوره زه چې تاسو سره بحث کوم هدف می دا نه ده چې خدا نه خواسته چې زه تا توهین کوم او یا ستا نظریات وکړم هدف مو دا ده چې دغه ملت یو څه ورکو او ستا نظر واوري زما هم نظر واوري والله که مې دا هدف وي چې ستا ته خدا نه خواسته په خیرنو سترګو وګورم یا داسې مې هدف وي پاچا صاحب راځئ دا به بهتر نه وي چې موږ د افغانستان په آینده باندې خبرې وکړو اوس چې هر څه سو پرېږدې دا سفر خپل لایف کې دا خبرې وکړه ته خو د خپل لایف کې دا خبرې نه کوې ډاکټر صاحب ته اجازه راکړه چې خپل لایف کې افغان ټایګر وره دې دواړه چې پرېږدي دې دواړه د خپلې خبرې وکړي ما اول ټول مالدا چې دې د منتقل صاحب سید ټول سوال نه یو منټ صاحب یو منټ دا ولس ووري ولس دا ما خبرې ووري ولس د غازی امان الله خان په خلاف دی خلکو له جهاد پلان جوړ کړو د داود خان په خلاف د جهاد پلان د ترقی په خلاف د جهاد د حفیظ الامین په خلاف جهاد د ببر کارمل په خلاف جهاد د ډاکټر نجیب په خلاف جهاد د صفت الله مجلسی په خلاف جهاد د ربانی صاحب په خلاف جهاد د مولا عمر صاحب په خلاف جهاد د کروي صاحب په خلاف جهاد د اشرف غنی صاحب په خلاف جهاد دا څنګه جهاد دی ډاکټر صاحب موږ په نو په دې کې لا کوپار پاچا صاحب کاموال او د قومي خلک خدای اندسې با احساساتي خلک دي زما خبرې ورګه قدرت خدای په دې کامه کې ډېر دوستان هم لرم زه څه وایم زه خپل د نظر یو دقیق ورکوم بیا بل دلته ورونو ته وخت ورکوي چې د خلک وخت وانه خلو دا تیګه دې ټول یو خواته اچي دا ما چې د منځ کې ودرېږه دا مو نظر ده بل مو ولا نه الحمدلله ما ته ویل ډاکټر صاحب ولس قضاوت کوي ولس زما ویډیوګان ګوري لایټ ګوري ولس لیوانه نه دی نه مغزه خراب دي زما د په خدای قسم کړه یو پارټي سره تعلق لرم زه لا اله الا الله محمد رسول الله افغانستان لپاره مبارزه کوم نه اشرف غنی په کیسه کې نه طالب په کیسه کې زما ویډیوګان زما لایکونه ټول پراته دي زما په لایف کې چا نه جوړه نشو کولای چې په طالب نه وسه خبره او یو غلطه خبره او د کلام په نه پراته دي خو زه دا وایم چې چاپی چې دې ځان خبره نه کومه زه دا وایم چې ستاسو په لایفونو کې تاسو عموما دا فکر ورکوي چې صرف مسلمانان منګه جهادیان منګه د اسلام تاسو تخیو تاسو لا خبرې دا خبرې نور پرې دی قرآن او قانون او قانون به صاحبان اسلام پالي دا خبرې دي افغان ټول مسلمانان دي نه دي څنګه دغه اسلام پالي په کې کوم جن راوته کمونیستي خو لاره سره وګورئ په مسکو کې خدمت وکړه په افغانستان کې تاسو په خپل راځي کوي ولې به څه شي کوي دغه امریکایانو ته موږ خپل لاره برابر کړه چې د طالب مجاهد ټول سره یو شوی وي نو امریکایان باندې نه راغلي خطري نظام د طالبانو ولې مجاهدینو په وړاندې پاکستان ته ولې په خود چې د شریعت ته غواړي په هغه وخت کې خود مال ورته شریعت ما منل ټول دنیا منل دا مجاهدین په اړه په اسلام خبره ولې پاکستان د اسلام د منډي والی ولې د طالبانو په خلاف مسله جنگ به شروع کو دا ګور حقیقت وګورئ ډاکټر صاحب باید په ملي شي نه کار کوو موږ تاسو په دې خبرو نه تیریږو ته افغانستان ته موږ تاسو صحیح میسج ورکوو کوم ځوانانو ته ځوانان باندې ته ویلي د خپل ما وخت کړی د کابل کې تاسو غواړئ د شمس ځوانان نه دي دا ټول په یو تنظیم کې بچیان څلور واړه وطن پالي او د وطن لپاره کار کوي او پلار د خپل کار کوي د چا تنظیم په دې کلی زه ورپسې زه افغان یم زه مسلمان یم د وطن لپاره کار کوم او ځوانان په دغه فکر دي دې شي نو باندې باید موږ تاسو چې نو پاتو د وطن لپاره همدغه صرف خلک د سوشل میډیا کې څو کسان دي همدغه دي کې د نور هم سوشل میډیا کې نه دي دا الحمدلله زه خپل نظر درته وایم موږ په افغانستان کې ټول د افغانستان ځوانان او د په شمول د تا هیڅ افغانان هغه یو نظام نشي منلی افغانستان د افغانانو
د اسلامي او ملي ارزښتونو په خلاف وي. افغانستان پرون هم د دغه ارزښتونو لپاره قرباني ورکړي، نن یې هم ورکړي. نه اوس چې زه ته باید په مستقبل باندې خبرې وکړو، په آینده باندې. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، ډاکټر صاحب بخښنه غواړم. ګوره پاچا صاحب، د اسلامي نظام ما تاسو کړی دی. ګورئ د افغانانو په افغانستان کې څل په څلو کې شریعت غواړم. غلط میسج باید خلکو ته ورنکو. نه غلط میسج د اسلامي شریعت ډاکټر صاحب محترمه پاچا صاحب محترمه پاچا صاحب ډاکټر صاحب دواړه محترمین هو. ګوره په زه نور لایف ایمان خراب شو. ګوره ډاکټر صاحب محترمه تا ته موږ ټول ډاکټر صاحب یو احترام ته کوو چې دلته راشي. ګوره څوک نه کنځا ته کوي، موږ ورور یې مشر ته مشر ته نه پوهېږي، موږ نه پوهېږو. ګوره تا دې ځای کې دا خبره چې زه پاچا صاحب پسې راغلم. ګوره ډاکټر صاحب محترمه الله باغی چې پاچا صاحب الله شخصي لامبات سره میسنجر کې زنګ ورته ووه. ډاکټر صاحب محترمه ګوره دې ځای کې تا غلطي وکړه. ته یو ډاکټر ماشاءالله او ته موږ احترام لرو افغاني. ته وایي چې زه پاچا صاحب پسې راغلم، په هغه وخت کې زه لایف کې وم، نورې خبرې به یې ما تاسو نه اورېدلې. دې ځای کې تا غلطه وکړه. هر څه په موضوع باندې خبرې وکړو، د حل لارې چېرې خلته سره ورسېږو. ورکړم محمد سعید هلمندی زه اجازات ورکړم. ما د پاچا صاحب ته چې زه خاص مهرباني وکړه راغلی وم، هدف مې دا و چې د سره یو ټوکه وکړم او ورته ووایم چې یاره ورور زه ته په خپل نظر کې موافق نه یم. زه د پاچا صاحب ډېر احترام ساتم او د مونږ دوست ده، د مونږ مشر ده، خبرې کوي، یو بااحساسه افغان ده. هدف مې دا نه و چې ده پسې راغلی، هدف دا نه و. دا یو جنبه د یو عرف او بل نظر د کې نه و.